قدرمنو عزتمنو د څو خبرې تاسو ته کول غواړم هیله لرم چې ښه په غور سره واورئ هغه که د لر پښتانه دي که د بر پښتانه دي اول خو پر دې زه ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم چې یو ځلې بیا و کفارو ته د ایمان زور ورمالوم شو هغو ته دا ښکاره سوله چې ټکنالوژي د ایمان د طاقت مقابله نسي کولی ټکنالوژي ډالر پیسې ایمان والا نسی رانیولی 20 کاله مبارزه وکړله ټکنالوژي او ډالر آخري حد پر استعمال کړه لیکن آخر ماته وخوړل یو ځلې بیا دا خلک کوشش کوي چې دا زموږ ستاسې ورونه د افغانان ورونه و آرامه ته پرېنږدي کله په یوه بانه د لاریون دپاره راپاسوي کله په بله بانه راپاسوي کوشش یې دا دی چې دا افغانان ورونه په آرامه نسی د دې په ملک انتشار دغسې روان وي نو زه دا ټول ورونو ته دا خواست کوم چې بس د الله دپاره دغه ورونه و آرامه ته پرېږدي دا خلک و آرامه ته پرېږدي چې دوی خپل ملک جوړ کړي دوی خپل حکومت جوړ کړي دوی په خپل ملک کې د امن د خوشحالۍ او د سوکالۍ ورځې او شپې تېرې کړي دوی په خپل ملک کې د آرام د راحت او د سکون ګوله زه هر هغه چاته وایم چې مخکې د دې خلکو سره عقیدوي مخالفت درلودی نظریاتي مخالفت یې درلودی و هغه ټولو ته زه دا خواست کوم هغه که د دنیا په هر ګوټ کې دي که د دنیا په هر کونج کې دي هغه دې د خپل لارویون پرېږدي هغه دې د خپل احتجاج ختم کړي هغه دې د مظاهرې ختم کړي هغه دې د دنیا ملکونه و دې ته نه هڅوي چې هغه پر دې مظلوم ملت باندې د اقتصادي لارې سره وار وکړي او د دې خلکو د دې ملت د دې عوامو ملا د اقتصاد په جنګ کې ورماته کړي اول خو زموږ دا ایمان دی چې دا کې به هم دی شاته او پاته به خو زه به د خپلو مسلمانانو وروڼو ته وایم چې د خدای په لحاظ کښېنئ په نامیز شی مه راپورته کېږي په نامیز شي جلوسونه مه راباسئ په نامیز شي احتجاجونه مه کوئ په نامیز شي باندې دغه ملک د خلکو و مخ ته مه ازغی کوئ په خاصه توګه د میډیا والا د فیسبوک والا د سوشل میډیا والا هغه دې نور و دې اور ته پکۍ نه وي لږ دې د خپل زړه ټینګ کړي لږ دې د خپل جذبات کابو کړي د خپلو وروڼو دپاره د خپلو وروڼو د آرام او د سکون او د راحت دپاره د خپل جذبات د خاورو سره خاورو کړي ضروري نه ده چې ټول کارونه ستا د طبیعت مطابق وي ضروري نه ده چې ټوله کارونه ستا د نظریې مطابق وي ضروري نه ده چې ټوله حالات ستا د سوچ او د فکر مطابق راسي لږ د دې ورونو دپاره د خپل جذبات ختم کړي د خپل کوشش او محنت ختم کړي د انتشار د جوړولو دپاره او د دغه خپلو بچیانو قرباني د بل په لمن کې مه ورغورځوئ د بل په حصه کې مه وراچوئ دا ستاسو بچیانو دا ستاسو زامن د بدن په ټوټو د بمانې پر خپل ځانونو باندې تړلي ول و دې قوم ته و دې ملت ته دا ازادي راوستله نو دغه د دې ځوانانو قرباني د پردو په لمن کې مه وراچوئ چې یا دا د پلاني په شرارت یا دا د پلاني دپاره یا دا د پلاني خلکو دپاره عزتمنو د دغه خپلو ځوانانو د قربانۍ عزت وکړي چې نن یې په ټوله دنیا کې سرلوړي کلاس نن یې ټوله دنیا ته دا ښکاره کړه چې د اوس خو 50 ملکه چې 100 ملکونه هم پر دې ملک باندې راسي دغسې به سرټیټې روان وي دغسې به مختور وي نو د دغه ځوانانو د دې قربانۍ خیال وساتئ والسلام